د سولې او ثبات کنفرانس په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت جوړ شوی چې د قومونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب، د مصالحې عالی شورا مرستیال دین محمد او یو شمېر افغان چارواکو سربیره له کوزي پښتونخوا هم ورته یو شمېر سیاستوال او مخکښې څېرې رابلل شوي وې. دغه کنفرانس سولې او د روان افغان جګړې د مخنیوي او پای ټکي کېدو په موخه جوړ شوی و. د قومونو او قبایلو چارو وزیر محب الله صمیم وایي د افغانانو کلتور کرکه او نفرت نه دی او د بدمرغې جګړې نه یوازې زموږ ځواک او فکر زیانمن کړی دی بلکې زموږ کلتور او فرهنګ یې هم اغیزمن کړی دی چې د دې مخنیوی باید وشي. د افغان ولس فرهنګ جګړه نه ده، د افغان ولس فرهنګ وینه تویونه نه ده، د افغان ولس فرهنګ نفرت او لرېوالی نه ده. زموږ فرهنګ د مینې او محبت یووالي فرهنګ ده او اما متاسفانه تحمیل سوي جګړې زموږ کلتور او فرهنګ هم متلدي. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یاد کنفرانس ته وویل یوازې له طالبانو سره مذاکرات افغانستان ته ثبات نشي راوړلی خو یو موقتي سوله راوړلی شي. ښاغلی محب زیاته کړه که د افغانستان جګړه کورنۍ وای ډیر وختي به خلاصه شوې وای خو ابعاد یې بهر کې هم دي. زمونږ جګړه یوازې داخلي نه ده، که دا چیرته افغاني جګړه وای مونږ بار بار ویلي دي چې دا هر کال ختمېده او بل کال د بیا د سره شروع کیږي. د دې تر شا لوی عوامل دي. څنګه چې مې د پاکستان ایجاد ته اشاره کوله غواړم چې دغه شی په دې کنفرانس کې د یو جدي بحث تر لاس لاندې ونیول شي چې بحث یې په دې وي چې دلته د جګړې اصلي عوامل څه دي. یاد کنفرانس ته له کوزي پښتونخوا راغلي سیاستوال سردار حسین بابک وویل موږ باید له هر څه مخکې خپل منځي مشکلات حل کړو ځکه موږ ته ډیری وخت ستونزې له خپل منځي پیښې شوي دي. هغه وایي زموږ دښمن دومره بېرحمه دی چې هیڅ د جنګ اصول نه پیژني. زموږ دپاره پکار دی چې موږ په خپل ځان کې یووالی راولو، موږ په خپل ځان کې اتفاق راولو، موږ در زیو د خیلۍ ووځو، موږ قلم په لاس کې واخلو، موږ خپل بچي ته باید چې قلم په لاس کې ورکړو. د یاد کنفرانس ګډونوال خوشبین دي او وایي دا ډول کنفرانسونه کولی شي په هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د امن کنفرانس په اړه به زه دومره ووایم که موږ غواړو چې لر او بر افغانان یو کړو او لر او بر افغانانو ته غواړو هغه انساني حقونه چې لر او بر افغان ته باید ورکړل شي. داسې کنفرانسونه باید ډېر په اچول شي. ډاکټر مودي صاحب نه ډېره مننه چې دغه لاره یې پرانېستله او د افغان دروازه یې پرانېستله. تاسو باور وکړئ که موږ غواړو چې دوی افغانستان کې سوله راسي، امن راسي، دا یوازینی کیدای شي چې لر او بر افغان یو موټی سي، ورورولي پیدا کړي، مینه پیدا کړي، محبت پیدا کړي.